او په ښځو باندې د الله او د الله د رسول نه زیات حق د الله او رسول نه بعد د خپل خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله رب العالمین جهنم وښوده نو په ټولو کې زیاتې په دې جهنم کې ښځې پرتې وي. الله رب العالمین د ښځو ډک کړی او وی جنت چې راته الله رب العالمین وښوده په جنت د مسکینانو او غریبانانو نه ډک نو دې ښځو وویل دې ښځو چې ای د الله رسوله زمونږ د جهنم د ډکېدلو او د جهنم ته زیات تلل د هغې څه وجه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې ستاسو دوه خطرناک نقصان دي. یو تکثرن اللعنه، په تاسو کې خیرې ډېرې زیاتې د حد نه بار خیرې کوئ، خاوند ته، بچو ته، سارو ته، چرګو ته، هر څه ته خیرې کوي. نو خولم خرابه ده، خیرې او بددعا ده نه راوځي.